अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बिअबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर जन्नातु अदनी यदखुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असामिर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामह अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब ज़े मिस्रशबुई पीराहन शुनीदी चरादर चाही की नानश नदीदी बगुफ्त अहवाली मा बरक़ी जहानस ददमी बैदाउदी गर्दम नहानस वही बरतार में आला नशीनम गहे बरपुष्टि पाए खुद निबीनम अगर दरवीश बरहाली बमांदे सरज दस्तज दो आलम बर पेशांदे दुरूद शरीफ है पेशौक सा मुसल्ली अला सय्यिद बुज़ुर्गान किराम दिए आयतुन सूरत फातिर मुबारक बयान मंग शुरू करी दे लग लग दादरी अशम पुरकी दुनकिला तकरीबन द्री में अश्तखौशा फजे बयान शु लग लग वनैली अज़ीम मुबारक चदे समंदर दे आओ तमाम उलूम पकी दी
د انسان عقل ورته رسېدل ډېر ګران کار دی. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. شاعر وی چې تمام علوم په قرآن عظیم کې دي، لیکن د انسانانو او د نارینه او عقل ورته رسېدل ګران دي او د الله خبرې دي. نو د دې د پوهې دپاره علما شروع کوي چې یاره عوام پې باندې پوه شي. حتی الوس علما خپل وس کوي. د علماو د طالبانو د الله په جناب کې لوی مقام دی، ځکه د الله په کتاب پوهېږي. د دې سره مطابق رسول الله یو وارې صحابه نه تپوس وکړو، وی تاسو سبقت کون کی ذل اللہ تا پیجنے. چې مخکې والی به کوي سوري د خدای ته، مخکې والی به کوي ذل الله ته سوري د خدای ته. چې هغه سوري د عرش دی. په ورځ د قیامت باندې خلق به درې قسمه شي. یوه ډله به عرش به لګېدلي د خدای، یو ډله به د عرش ښي طرف ته وي، او بله ډله به د عرش ګس طرف ته وي. او داسې خلک هم شته چې یو څه جماعت په د الله مخې ته وي، د عرش آمنے سامنے مخامخ به عرش ته په لویو مرتبو کې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته لاړ، نو آدم علیه السلام یې ولید په دې اول اسمان کې. آدم علیه السلام رسول الله د جبریل تپوس وکړو، وی دا څوک دی؟ وی آدم علیه السلام دی. وی ښه. د ښي طرف د آدم علیه السلام ته اشخاصو تک سپین سپینو، او ګس طرف ته مشخاصو هغه تورو. الله دې مساتي. نبی علیہ السلام تپوس کو چې دا ښي طرف ته څوک دی او ګس طرف ته؟ وی دا ښي طرف ته جنتیان دي او ګس طرف ته دوزخیان دي. فیصله د پخوا نه شوې ده. ته چې د جمعې د لمانځه ته رالې، معلومه شوه چې ته د آدم علیه السلام د ښي طرف یې. دا د ډېره ده.
حدیث مبارک کې راغلی دی چې سړی د جمعې د مانځه دپاره روان شي زنانه باندې د جمعې مونځ نشته زنانه په دین کې ډېرې کمزوري دي مګر کاملې پکې هم شته دي کراچۍ کې باقاعده د زنانو دپاره مستقل ځای وي هغې ته نارینه نشي تللی روسپیکل ورته لګېدلي هلته کې باقاعده هغوی مونځ کوي او په پرده کې راځي او دلته کې راتللی ناروا دي هغه مالدار خلک دی د هر څه دپاره انتظام کړی دی هلته خلک د مدرسو سره لوی امداد کوي داسې امداد کوي په کروڑه روپۍ لکانه 40-50 چیلي به راولي وي دا دې مدرسه کې والی دا نصیب غواړي بس د بدنصیب انسان علاج نشي کېدی او دا اګس طرف ته د آدم علیه السلام چې کوم اشخاص دي او تور دي دا جهنمیان دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د عرش ښي طرف ته دا جنتیان دي دوی ته به عمل نامه په ښي لاس میلو شي او د عرش ګس طرف ته دا دوزخیان دي دوی ته به عمل نامه په ګس لاس میلو شي الله دې مو ساتي او مخې ته چې کوم کسان دي دا مقرب د درګاه خدای دي دا مقرب خلق دی اله په دقه کې ځان داخل کا کوشش وکړه ستاسو خدمت کې مې عرض کوو چې د جمعې مانځه ته سړی راځي او په قدمونو راځي یا په سورلی کې راشي کمزوري دی چې ته په سکوټر پسې راغې نو دا څونه لار چې د والده د یو قدم چې دی راپورته کوي د یو کال د شپې د عبادت او د یو کال د رجوع ثواب دی په یو قدم دا ثواب دا ټکي د جناب رسول الله دی په یو قدم صاحب دا قدم دی د یو کال د شپې د عبادت او د یو کال د رجوع په یو قدم ثواب دی دا سرور ځان بیدار کا د الله جناب ته رانږدې شه خدای سره تعلق برابر کا د سوات یو ملګری راغلی و ما ورته ویل بچه ته زما ملاقات راغلی ډېر وي مزل دې کړی ما ورته ویل ځان بیدار کا دا یو ټکي مې درکړه چې یېرې نه کوي یېروم به نه میں یولس کرتی صورت مزمل وایا په دې طریقه وایا ما ورته وی په دې ځوانۍ دوکه نشي ته به پیم نشي او دا ځواني به ختمه شي د طالبې کې موږ دا منطق یادولي موږ وایي چې ځواني به څنګه ختمېږي هغه پې پیم نشو ختمه شو خو د خیر د الله په دین کې ختمه شوه الحمدلله دقیقی کوشش شروع کا د ممندو نه یو میلمه چې زه هلته کې تللی یم د هغوی ځای ته
د شپږو ګنټو د موټر مزل دی ناوګی ترمزو بابا جي صاحب باندې به تېر شي بیا هم ورته یو 50 میله لار بیا هم پاتې ده د خدای بندګان شته خو خاص دي هغه له مې بېګا مې ولا ښه مېلمستیا برابر کړه هغه ډېر په شوق سره هغه ډوډۍ وخوړله کباب یې وخوړل سار مې دې زوی ته وی چې انډې وله پخې کړه هغه ته مې اواز وکړ نو ما ته وی نه زما روژه ده وي مې څنګه داسې بندګان د خدای شته والله په بالله خدای په ذات مې قسمي وی زه دا 3 میاشتې پرله پسې روژې نیسم رجب دقه دی بس ختمېدونکې ده بیا ورپسې شعبان دا زبرګه میاشت را روان ده او بیا رمضان دی رسول الله د رمضان دپاره داسې دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب وبلغنا رمضان خدای موږ ته په دې رجب کې موږ او تاسو رجب کې یو دا رجب دی په دې رجب کې موږ له برکت واچې او موږ رمضان ته ورسوه وبلغنا رمضان دا یو لوی نعمت رمضان دی ویم داسې بندګان د خدای شته 3 میاشتې پرله پسې روژې نیول د خدای ښکلي بندګان شته یو مورید مې د 2 سرو دی راغلی وغلی مې 4 سبقه ورکړي دي دا دونه وایه دا دونه وایه دا دونه درود شریف زر کرته وایه هغه سبقونه برابر کړي ټول 4 واړه هغې باندې ډېر وخت لګي بیا یې بل ورځ راغلی او ما ورته وی چې نور تا سره ټیمي نو باقي به بل څه نه وی لا اله الا الله به وایي په سلم ځل به محمد رسول الله وایي ځانو ته لروره ما ورته ځان ته لوښه هغه راته وی دا کلمه ما نن 75,000 کرته ویلې ده لا اله الا الله په سلم ځل محمد رسول الله او ما ته وی چې دمانه تقوا 1,00,000 ته به رسوم پرېږدم نه دا ته 100,000 وګوایه که نه او بیا ودشه نو تا ته پې پته ولګي دا کلمه په باطن کې زبردست اثر کوي امام طیبی پهلوان دا کلمه لا اله الا الله دا په باطن کې زبردست اثر کوي کلمه توحید نو د 1,40,000 پیغمبرانو کلمه ده 1,40,000 پیغمبران د ټولو لا اله الا الله په شریکه کلمه ده څوک شته دی نه وروره د علم نه زده کولو دپاره څوک نشته کمزوري د ډېره زیاته علم پاته کاله کې کوي او هغې کې ملا خواري مس نشته ډېر کتابونه پاتې را پاتې شو د دین نو رسول الله وی چې د الله سوري ته چې سبقت کوي دا څوک دي صحابه وی الله او رسول عالم خدای او رسول په دې پی کې موږ په نه پیګو وی دا هغه کسان دي چې د حق پیش شي نو په سر سترګې حق قبلوي چې حق ورته پیش شي په سر سترګې حق قبلوي چې ټیک دي وروره دا خبره حق ده او څوک چې د حق طلب وکړي
نو حق هغه ته ادا کوي چې ستا دا حق دی ما سره، هغه ته حق ادا کوي او د خلقو د باره هغه فیصله کوي کومه فیصله چې ځان له کوي. سخت اخلاص ته پکې چې حق ورته پیش شي، حق قبلوي، چې حق ته څوک وغواړي حق ورکوي، ادا کوي او د خلقو مابین کې هغه فیصله کوي چې کوم ځان له فیصله کوي هغه خلقو لم کوي. دا خلق دیر شوي دي مخکني، دا بزرگان دقه د الله سوري ته مخکېوالی کوي. عمر صاحب باچا تیر شوی دی، شقیقی بلخی جنازې ته پرون تللی وم، عمري صاحب لګیا و. بیا چې زه ولیدم نو ما صدقه یې وکړو، وی چې بس زه پوه نه شوم، مې نه وکړه د الله دین بیانوئ، عربۍ کې مې خبرې ورسره وکړې. ما بیا په مخبره کې بیان وکړو جنازه. باچا هارون رشید سره د یو فقیر ملاقات وشو، وی ته دا فاروق اعظم په ځای ولاړې اقص عدل پیدا کا، د عثمان صاحب په ځای ولاړې اقص حیا پیدا کا. تا سره دوره ده، تا سره طاقت دی، د مظلوم تپوس وکړه، الله به تا نه تپوس کوي، د مظلوم تپوس وکړه. زمونږ دا باچان دي ټول غلی دي، دغه یو چې دی یو دلته دی یو په عربو کې دی، هغه بیت الله او هغه د جناب رسول الله روزي یې بندې کړې. تاسو ته خبره کوم، تاسو سوچ نه کوئ. دا د ډېرې مودې د امریکې یو دغه وه په هغې کې کامیابه شوه چې دا بیت الله به څنګه بندو، چې دا مخلوق ورته را روان دی، دا د رسول الله روزي ته خلک را روان دي. دا د امریکې صاحبه د ډېرې مودې نه دا مسوده برابر کړې وه. امریکا په هغې کې کامیابه شوه. ولې کامیابه شوه؟ زما او ستا اسلام کمزوری دی. دغه دی محمد ابن سلمان سوچه د امریکې بچې دي او دا یو دا دلته ناګومان ته تللی عمر ته ما بیان وکړ، یو عالم بیا ما سره ناست و، زمان لا مشر په عمر کې لوی عالم. ما ته وی مولوي صاحب وی ما په دې خپلو غوږونو اورېدلي دي چې امریکې وی چې د پاکستان باندې ډېر دغه راغلي دي، وزیر اعظم راغلی دی، لیکن دا موجوده موږ سره ډېر زیات موافق دی. امریکې مدح کوي. هغه اسرائیل چې هغه زموږ د پخوانو دشمنان دي، ضربت علیهم الذلة والمسکنه، هغه عربو خپل کړو د خدای او د رسول دشمنان. اقا صاحب په هغې دا چې دی ټول د امریکې بچي دي، دا دعا به کو خدایه دا د امریکې بچي لرکه او نیکان په حرمینو شریفینو راوله او دلته هم دا د امریکې بچي تباه و برباد کړه. زه د ده نه یریږم. هغه معلمي چې د باچا نه یریږي، باچایي څه ته وایي؟ ستا د څه باچایي ده؟ باچایي زما ده.
ستا د څه بچی زه خلکو ته وایم چې په لار دی او د ده دا پټو ویني نو وایي خدای دې تباه کړه چې څونه دې ډېر وي الله به درله ډېر ثواب درکړي دا زموږ مشران فاروق اعظم چې خلیفه دی د جناب رسول الله خلیفه شم خلیفه دی د ما خوبونو کې ډېر لیدلی دی فاروق اعظم مې لیدلی دی پالون شوی د مدرسې دا ځمکه ما په خپلو پیسو اخیستې ده دا اوس دا ټوله ګرچاپېره داسې مدرسه نشته چې په خپلو پیسو یې اخیستې دا ټول به مقبرې یې غوارې کړي دي داسې نشته جي نو دا داسې یو 50 مرلې ځای بس ما اخیستې و په ابتدا کې دلته یو زړه کوټه وه هغې کې زه دومره غرمې الله په سر ولاړ په دې کې په اسمان د سور یو سړی راغی ما ته یې ویل سلام علیکم مې وعلیکم سلام مې فاروق اعظم نه وی ولی نه دا داسې مدرسه نه دی چې یاد به لري ما ورته څنګه وی دې مدرسې مبارکه یې لرالم ما ورته وی صاحب دا ځای لږ دی او موږ خو که نه چې ډېر ځای وي دا به خدای کولو کړي دغه کولو شو دغه یو جرب مې ورسره اوس نور هم اخیست او دام بیا جرب ته ورسېد درېس هغه هم واخیسته بیا 3 کسانو مې نور هم واخیسته ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې فاروق اعظم د شپې په ټیم کې راووته ګرځي چې یو ځای کې خیمه ولیدله چې دلته کې مدینې منورې نه بغر دا خیمه چته نه وه دې راغې سلام یې واچوه سړي سلام واغېسته خیمې نه بار ناست اتمو غوندې و فاروق اعظم ورته ویې څنګه وې راغلې وی زه صاحب راغلی ما مسافر یم او فاروق دلته کې امیر المؤمنین د الاول نوم د فاروق اعظم دی د ده نه مخکې دا نوم د چا نه و امیر المؤمنین ته خپل څه حاجت پیش کوم ویخه ورته وی یاره دننه د خیمه کې زویرګي غوندې راځي داسې زبیرګي راځي وی زه مړه خپل کار قهر یې ورته وکړو زه به یې رخصه به خپل کار کړم او مسافر ورته وویل عمر صاحب ورته هېڅ سم نه ورته یې ویل یاره تا نه تپوس کوم څه زیرګي راځي دا زیرګي د څه دی وی دا زما ټبر دی ځان سره مې راوستی دا الوا دی پیدا کېږي د هغې درد دی ورته وی ښه وی بس ټیک ده وی زه راځم فاروق اعظم راغی کور ته راغی ملنګ جامه کې وم دغه وخت کې ملنګي جامه کې ام کلثوم بیبي د فاطمه الزهرا لور ده دا عمر صاحب په آخر کې په نکاح کړې وه چې د رسول الله خاندان ډېر مفید دي نو دې سره نکاح کومه ګنې دې مشر وه هغه کشره وه ام کلثوم بیبي د فاطمې بیبي لور ته ورته وی یو زبردست ثواب ګټلو موقع ده
کته راشي وی بالکل چې ستا اجازه یې دوبه ورته یې ځان سره وړي راواله الوا چې زنانه کله الوا پیدا شي قجوري وغیره راواله اوس کې چې الوا دې پیدا کېږي چې بیا خوراک ولا څه پکار دی دقسې یو زنانه ده درد ولادت دی هغې وایي بس ټیک دی چې ستا بس دې مخکې واپسې شو بس صاحبه داسې باچان تیر شوي دي او ستا به څه باچي د فاروق اعظم باچا د هغه چې کومه باچۍ په کوم ځای ده د هغې لسم هم ستا نشته دا غلي دي ټول غلي دي دې په دروغو پاس شوي دي نو د دروغو به څه خیر وي چې باچۍ په دروغه ده نو د دروغو به نحوست وي سپیروالي به خپل خلکو پرېښودل علما یې پرېښودل ټوله معامله ګډه وړه شوه هغه خپلې طریقې پاتې شوې دا ټول پنجپیریان دی دوا به کوي که نه امام ته څوک یې سارېږي نه دوا ده نه دوا څه فرض نه ده لیکن فکر وکړئ دا مونځ چې وکړې که نه د مانځه نه به ای داسې کوې مونځ چې وکړې که نه چې د امام نه تقدیه هلکه دا دوا ده که خدای پورې دې ټوقې وکړي مثلا خدای پورې دې ټوقې وکړي دا دوا ده دا څه دوا ده جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې مونځ دې وکړو نو بیا به په ډېر استقامت دوا کې چې الله دا مونځ قبول کا داسې نه قبلوي دا بعضې کس دی که نه چې مونځ به سلام واړی سمدستي په سنت ودرېږي نه دا غلطه خبره ده لږ وګوره ذکر فکر وکړه او ډېر ساعت تېرول د سنت چې فرضو پسې سنتي د هغې نه وروستو ډېر ساعت تېرول هم ناروا دي او بلکل نه تېرول هم ناروا دي لږ ودرېږه یو سړی دی یره خو قربان که زه 20 رکاته نفل کوم که نه هغه به ماته ناست نه ډېر کسان دي بعضې بسو ناپویه په دین نه جي دا بسو په غور باندې ښه په ارام فرضونه سلام واړوه بیا کلمات چې جناب رسول الله ویلي دي هغه ووایه کلمات رسول الله مبارک ویلي دي هغه ووایه ښه په قلار شه یو سړی چې کوم دی ناستو مشکات مبارک کې راغلی دي پر زمونځ یو چې ودرېدو عمر صاحب ویې کښېنه کښېنه وی د بني اسرائیلو د هلاکت سبب دا دی چې د هغوی د فرضو او د نفلو په مابین کې فاصله نه وه کښېنه رسول الله ورته وی یا عمرو اصوابک الله خدای حق ته ورسولې بې کښېنه د مانځه نه خلکو څه جوړ کړي د هر څه دپاره ټیم شته د هر څه دپاره ټیم شته خو یو د الله دپاره ټیم نشته بس خبره خلاص مې داسې مخلوق د خدای تیر شوي دی ام کلثوم بیبي فورا درلاړه او عمر صاحب دیګي باندې کو غوړي پکې واچول اوسکې پکې واچول یا کجوري پکې واچول ټول څیزونه پکې واچول پسته پکې واچول هر څه وروړي او صاحب اورې بلو فاروق اعظم دی اورې بل کو دې کې هغې ام کلثوم بیبي آواز وکړو
چې د مسافر ته زیری ورکړه چې الله دې زوی پیدا کړ. امیر المؤمنین ورته وویل وی امیر المؤمنین دې سړي ته زیری ورکړه چې خدای ول زوی ورکړ. هغه سړی په لړزان شو وی دا خو امیر المؤمنین ما خو ته یې چې رخصه خوښ وی نه وی بس په ارام شه زه عمر یم بس تا خدمت مې وکړه ته ښه په ارام شه سهار بیا راشه چې ستا څه ضرورت دی چې الله پوره کړم. دقسې ښکلي خلک وو هغه خلک لاړل د دنیا نه. دا خبره ډېره اوږده ده خیر انشاءالله په مزه خبره کوم. واخر دعوانا صلی الله علیه وسلم. سنت باید